بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه من في الله العالمين يا خاتم صلى الله عليه حضرت إمام رباني صلى الله عليه حضرت خواجة باقي بالأسر حضرت شاهد يا شاهد سبحان صلى الله عليه وسلم من الإطلاق حضرت من ربي مفتر من تحت الوصول نزاد بركاته والإسلام والتنسيك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا وارزقنا فهم النبي وحفظ الملائكة المقربين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم جمع گمان میں برنده غزي جمع گمان میں برن کہ اصحاب پیغمبر علیه و علیهم الصلوات و تسلیمات دو فریق بودن یو بعض جماعت داس گمان کی یعنی جماعت شیگان جماعت بدعکان دا غو داس گمان دی کہ اصحاب پیغمبر علیه و علیهم الصلوات و تسلیمات دو فریق بودن چې اصحاب مبارکان دوی ډلې گروه بودن که مخالفت به حضرت امیر داشتن رضی الله تعالی عنه و عنهم یو هغه ډله چې د حضرت امیر صاحب حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره مخالف او گروه دیگر موافق حضرت امیر بودن کرم الله تعالی وجهه بل ډله هغه ډله چې د حضرت علی صاحب مبارک سره موافق و د سره ولاړو و این دو گروه با یک دیگر عداوت و بغض و کینه داشتن دا دوی ډلې د صحابه کرامو یو د بل سره دشمنان وي او یو د بل بغض و کینه سره درلودل د بل سره جنگونه کول خو په یو جنگ کې په زرګونو کسان شهیدان شوي دي دو طرفه نو یو د بل عداوت و بغض و کینه درلود و بعضی از اینها از جهت بعضی مصالح این صفات خود را مبتن می داشتن و تقیه می نمودن او بعضی داسې کسان په دې کې و بعضی د دې صدا شو د صحابه چې د بعضی مصلحتونو په خاطر یعنی د دنیا د ژوند په خاطر باندې دغه صفاتونه پټ ساتل دا په باطن کې و یعنی یو د بل صحابي سره به دښمنی او بغض درلودي خو دا دښمنی او بغض به پټوي و تقیه می نمودن او دا تقیه به کول تقیه یعنی ځان ساتل ځان د شر څخه ساتل ځان د مصلحت ته برابرول مستوس پښتانه ودی ته تغیه وایو تغیه دا تغیه چې د تقیه ده خدا په ایراتی اصطلاح باندې د قابل څنګه جوړ سودی از مستوس پښتانه وایي د پلانکې تغیه واجب دي دا تغیه واجب چې دی دا اصلا د شیګانو اصطلاح ده شیګانو به ویل ول دا صحابه مبارکان چې وو په دې کې د با صحابه تغیه کول او دا تغیه پر دی واجب ول یعنی دی به ځان ساتي د شر څخه چې یعنی د دنیا ژوند دی دکانداري د تجارت دی د کور ژوند دی او راکړه ورکړه د دنیا معاملې د نو چې وزه د سر بغض ولرم خو ژوند نسم کولای نو د به هغه باطینی بغض وکنه دا به په خپل باطن کې ساتل او هغه باطینی شان چې هغه بدی په باطن کې ساتل یعنی ظاهر به محبت ښکارا کاوه مګر په حقیقت کې به بغض ورسره درلودي دغه محبت د تقیه په خاطر تقیه انسان ساتل نو دغه دې ته واجب وي یعنی په سړی چې منافقت کوي نو د ازمر پښتانه وخت ته واجب وي یعنی دام د شیګانو په اصطلاح باندې دي چې شیګانو خو تقیه کول دیم تقیه پر ځان واجب بولي یعنی دا مطلب چې دی منافق دی نو وتقیه می نمودن و نیز گمان میکنن او دی دا گمان کی که این رضائل در ایشان تا به یک قرن نزدیک بوده است و دا گمان کی چې دغه رضائل صفاتونه دا بیکار صفاتونه په دې کې تر یو قرن پورې د ټول کالو پورې تر څو پورې چې د امام حسن صاحب او امام حسین صاحب دی وختونه او صحابه مبارکانو قرن تیر دي تر ساته تابوان این زمائم داشتن چې دی و تر هغه ساعته پورې دغه زمائم په دې کې موجود و به این توهم مخالفان حضرت امیر را بد یاد میکنن و چیزهای نامناسب به ایشان منتسب میسازن او په دغه وهم باندې مخالفان د حضرت امیر صاحب د حضرت علی صاحب مبارک مخالفین د حضرت معاویه صاحب او دغه ملګری دا ټول دی بد یادوي او چیزهای نامناسب به ایشان منتسب میسازن او نامناسب شاد و هغه ته منسوب کوي نبی صاحب په دا باندې د حضرت معاویه صاحب مبارک سبب
شیګان چې معاویه صاحب ورته یاد کړي نو دی دغه سره نعوذ بالله تعالی من هذا لعنت الله علیه ورسره لیکي یا هغه ورسره وایي او د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها څخه ډیر بد هغه وجم دا چې بیبي عائشه رضی الله عنها هم د حضرت معاویه صاحب مرګ ملګری کړ هغه عائشه رضی الله عنها هم د حضرت معاویه صاحب طرفداري کول او د حضرت علی صاحب مرګ مخالفین کړ دغه شیګانو بیبي عائشه رضی الله عنها پر ځای نفرت کیږي هغه د نفرت وجه هم ده نو دی بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها معاویه صاحب دا و ملګری ټوله دا ډیر بد یادي نو اوس امام ربانی سمره کوئی انصاف باید نمود نو انصاف باید وکړي چې برین تقدیر هر دو فریق مورد طعن می گردند و برزایل صفات اتصاف می یابند نو چې دا رقم سله کدا د دې خبره کچیر خبره داس ویل کدا دی چوي نو دواړي ډلې مورد طعن سولې نو یو ډله سلامت نسوله ولی پرزایل صفات سره دواړه متسس ول هغه بغض کول هغه بغض کول هغه یو حسد کاوه بل حسد کاوه انو چې ټول بغض و بغضا او حسد و کین و دا شام په دواړو ډلو کې رااله نو خود صحابه مرکان و دغه ویټل نو چې په دواړو کې موجود سول نو بهترین این امت بدترین این امت نو هغه بهترین د امت چې صحابه مرکان او هغه بدترین د امت سول ولې په مشکل داس خلک چې حسد او بغض نه لري او په دې کې د څوک نه و اکثره په بغض اخته نو هغه بدترین د امت سول نعوذ بالله بلکې بدترین جميع می گردند بلکې د ټول امتو څخه هغه بدترین سول ولې نور امتونه په دغه بد صفت باندې نو موصوفه او دا امت په دغه صفت سره موصوف شو و خیریت ان قرن بشریت تبدیل میابد چې حضرت نبی اسلام ورک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر القرون قرنی هغه بهترین د زمانو زمانه ده نو هغه زمانه چې هغه زمانه نو خیر القرون سو بد د قرنونو سوله ولی خو انسانان ټول په بغض مبتلا دي کدام انصاف پس کې حضرات شیخین را رضی الله تعالی عنهما بینت وهم بد یا نمودا آیه دا بنو کوم انصاف چې حضرت شیخین حضرت ابوبکر صاحب عمر صاحب دی په دغه توهم سره بد یاد کړی چې انسان د خپل وهم او د خیال په وجبانی پر هغه باندې د بدو نسبت وکړي او امور نامناسبه به ان اکابر دین منتسب ساخته شو او نامناسب عمر ودغه اکابرینو ته منسوب کی وحضرت الصديق رضي الله تعالى عنه بحكم نص قرآني اتقاء ان امت است او دا بکسیق سمبرک مبارک قرآن کریم دا وایي چې اتقا د امت دی زیرا کې اجماع مفسرین است چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او چې غیر ان د ټول مفسرینو پر دې اتفاق دی چې ابن عباس دی ک نور دی چې کریمه ای وسيجنبها الاتقى در شان حضرت صدیق نازل رضی الله تعالی عنه چې دغه آیات مبارک د حضرت ابوبکر صدیق صاحب مبارک نازل شوی چې وسيجنبها الاتقى نو خدای تعالی جو عادي په اتقا سره تعبیر کړی چې اتقا دی هغه ډیر فریض نه کړی او مراد از اتقا اوس رضی الله تعالی عنه پس شخص را که حضرت حق سبحانه اتقای امت خیر الامم می فرماید خیال باید کرد که تکفیر و تفسیق و تقلیل او تا چه سر حد شناعت بوده یا تا چه سر حد شناعت بوده نو وای تخیل وسوکه چې خدای تعالی جو یو څوک اتقا وبولي او دلته بیا یو څوک راولار چې هغه نعوذ بالله یا کافر بولی یا فاسق بولی یا غدال بولی نو دا څون اندازه شناعت څونه بدی په دې خبره کې موجوده ده امام فخر الدین رازی به این کریمه استدلال بر افضلیت حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه نموده است امام رازی سامرک په دغه آیات سره دا استدلال کوي چې ابو صدیق سامرک د ټول امت افضل دی زیرا که به حکم کریمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم گرامی ترین این امت که مخاطب است نزد خدا جل و علا اتقای این امت است ولی الله جل په دې آیات کې چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې پتا سو کې ډیر اغناز ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتا سو ټول کې ډیر قدرمن و الله تعالی ته هغه څوک چې هغه اتقاوي او اتقا خو ابو صدیق صاحب ورکو نو ابو صدیق صاحب ورک پر الله تعالی باندې ټول نازولې دي د ټول اکرم سو
نو دی په نزد الله جو اتقا د امت دی و چون حضرت صدیق به حکم نص سابق اتقای این امت است دا چې ابو صدیق صاحب مبارک د آیات شریفه په استدلال باندې اتقا د امت سو باید کې ګرامی ترین این امت نیز د حق جل و علا به حکم نص لاحق او باشد نو دا چې دی اتقا سو نو باید ګرامی ترین هغه عزیز ترین هغه اکرم ترین هم دی وی په حکم د نص لاحق هغه ورسته آیات شرالی رضی الله تعالی عنهم و اکابر ائمه سلف کی یکی از ایشان امام شافعی رضی الله تعالی عنهم اثبات اجماع صحابه و تابعین کردن بر افضلیت حضرات شیخین رضی الله تعالی عنهم امام شافعی مبارک دا ثابت کړی دی هغه دا ویلي دي چې صحابه او تابعین ټول پر دې باندې اجماع کړی دی چې حضرات شیخین ابو بکر صدیق صاحب او حضرت عمر صاحب دا افضل دي تر ټول صحابه و حضرت امیر نیز حکم به افضلیت حضرات شیخین رضی الله تعالی عنهم نموداسته حضرت امیر صاحب مبارک حضرت علی صاحب مبارک خپلم دا حکم کړی چې ابو بکر صدیق صاحب او عمر صاحب ډیر افضل دي امام زهبی که از اکابر محدثین است فرموده است امام زهبی چې د لوی محدثین څخه فرمایي که این نقل را از حضرت امیر زیاده از 80 نفر روایت کردند در 80 نفر زیاتو راویانو دا روایت حضرت علی صاحب څخه کړی دي چې حضرت علی صاحب مبارک ویل چې افضل د امت چې حضرات شیخین دي او عبدالرزاق که از اکابر شیعه است نیز به موجب این نقل حکم به افضلیت شیخین نموده است عبدالرزاق هغه مصنف عبدالرزاق کتاب چې جوړ کړی دی د اکابر شیعه او څو د شیعان د اکابر څو دا شی یو دغه شیعان دي په اوس موجوده زمانه کې چې یو هغه شیعان دي چې د تابعین او تبع تابعین او د محدثینو په زمانه کې اوس په د بخاری شریف کې د بعض راویان څخه روایتونه سویږي بعض راویانو په باره کې البته جرح و تعدیل کتابو لیکلي دي چې دا شیعان بعض روایتونه د شیعانو سته یعنی بعض راویان سته چې هغه شیعان دي او امام بخاری سره روایت څنګه کړی دي خپل د عبدالرزاق د خپل د اکابر شیعو مګر کتاب معتمد ترین کتاب دی زموږ د اهل سنت د لپاره ډیر معتمد دی مصنف د عبدالرزاق یا مصنف د ابن ابي شيبه دا دوه ډیر معتمد کتابونه او ډیر لوی محدثین دي او د عبدالرزاق په شکل په هغه وخت کې د شیعتوب دغه شنو وکړه دوست په هغه وخت کې د شیعتوب اطلاق فقط دغه چې یو چا محبت د اهل بیت سره ډیر درلودای او د اهل بیت په محبت کې د حضرت علی صاحب مبارک د مقدم کاوه تر دغه نور صحابه کرامو د سره محبت زیات بس فقط دغه شیعتوب چې دغه شی په پچا کې موجود سو دی به دا شیعه باندې او نور دا بد اخلاقی چې په نن زمانه کې شیعاګانو کې ستا چې د زنجران وهل او سلسله تکول او کربلا باندې غمونه جوړول او دا عائشه رضی الله تعالی عنها نسبتونه کول او حضرت عمر صاحب د دې څخه مبرا او نعوذ بالله هغه په شیعاګانو کې نه دا هیڅ چې په هغه کې فقط دا وخت شیطان دغه نو چې د حضرت علی صاحب مبارک سره ډیر زیات محبت درلوده تر نور صحابه مبارکان دي سره محبت زیات وای دا شی په بعضی مسائل کې بدی د حضرت علی صاحب مبارک ډیره طرفداري کوي دغه شیطان نور دا شنو چې دی منځونه د شیګانو پر کم کوله یا دین د شیګانو پر کم باندې شي کنه اعوذ بالله کداش خبره وای یا داسې شیګان وای نو څنګه بیا د حدیث روایت امام بخاری صاحب ځای کاوه څنګه امام مسلم صاحب ځای کاوه څنګه نور محدثینو د اعتبار وکوي اته اعتبار به هیڅ نه ورکړي ونه د شیګان څخه کدا وسی د شی څخه روایت کی چې عالم دی هغه حجت الله دی هغه آیت الله دی هغه څخه روایت کی چې اکثره خبره سلته معلومه چې یا دا خلاف دي یا دا دروغ دي یا دا د دین سره په ټکر کې دي یا د عائشه ته نسبت کوي رضی الله تعالی عنها یا ما صاحب مبارک ته نسبت کوي نو څوک وایي نو هغه خلک چې هغه د دې شمس محفوظ و نو دلته د عبدالرزاق وایي چې د کبیر شیعه او څو مطلب تزین کې دارانه چې د شیعه دي دغه شیعه ولکه کبیر شیعه او څو د هغه وخت شیعهګان چې هغه بالکل شخلک البته یو څه اندازه تفاوت د اهل سنت سره درلودي په بعضي خاص مسائلو کې چې هغه هم ډیر زیات
باعث د بدعت نه جوړېدل. نو وای عبدالرزاق چې د اکابر شیعه څخه دی نیز به موجب این نقل په سبب دغه نقل حکم به افضلیت شیخین نموده است. تو ګور عبدالرزاق د اکابر شیعه څخه دی خدا حکم کوي چې شیخین افضلیت لري تر حضرت علی السلام او د نن زمانه شیعگان و شیخین ته نعوذ بالله شکنزل کی بیادبی کی و با این عبارت گفته افضل الشیخین بتفضیل علی ایاهما علی نفسه و از شیخین ته فضیلت ورکوم په دې سبب چې علی صاحب مبارک ودی ته فضیلت ورکړي پر خپل ځان و الا لما فضلتهما کنه وای کدت فضیلت نه ورکړي ما به هیڅ کله دې فضیلت نه وای ورکړي یعنی ما به زبددي په فضیلت نه وای قائل سوی کفا بی وزرا ان احبه ثم اخالفه زما د پاره ودغه ګناه بس وای چې ما د حضرت عیسی سره محبت الله د به مخالفت کولای. خپل مصنف عبدالرزاق کې دغه عبدالرزاق صاحب ډیر زیات احادیث مبارکان د حضرت عائشہ رضی الله عنها څخه روایت کړي په دې کې دا خبر په صورت قطعی نه و چې د عائشہ رضی الله عنها سره نعوذ بالله فضل کی مخالفت ولري داسې شی نه ولکه دا اوس پس کسانی کې به حکم کتاب و سنت و اجماع و نیز به اعتراف حضرت امیر افضل این امتی خیر الامم باشد نو ها کسان چې قرآن حدیث اجماع حضرت علی صاحب مبارک په اقوال باندې افضل د امت او افضل د امت وي دغه امت چې خیر الامم دي نو تنقیص او تحقیر شان اس کدام انصاف و دیانت باشد نو دا چې څوک د دې تحقیر کوي ناقص بولی دا به کوم انصاف او کوم دینداری وي و کدام خیریت در ضمن آن مودع بود او په دې ضمن کې به کوم خیریت موجود وي اگر در سب احد معنای خیریت و عبادت بودی کله چا پښکنځلو کې معنا د خیریت او د عبادت وای سب ابي جهل و ابي لهب کې به نصوص قرآنی ملعون مطرودا ورد این امت بودی نو اوس موږ ابو جهل او ابو لهب ګرد ورځ دغه یادول چې لعنت الله علی ابي جهل لعنت الله علی ابي لهب دا به موږ ذکر وای دا پر دې به موږ د خدای څخه ډیر صابونه غوښتل دا به موږ یو عبادت وای دا به موږ ورد وای وحسنات كثيره در ضمن ان حاصل عملي او مستبد ډیر صابونه پر دې نصیب کېدل حال دا چې اگر چې هغه د شکوتري د ځخیان د شکوتري بد خلک اما موږ اجازه د شکنځلو د بدونه لرو چې ډېر اجازه نو لعنت الله علیه بوسوي بل پاغه کې نو د شکنځلو کوم خبر پکې کې در سب کدام خیریت است که متضمن فحش و فضیعت است په شکنځلو کې کوم خیریت موجود دي شکنځل خو ټول فحش او فضیعت دي یعنی رسوایی بدوالی دي على الخصوص در حق کسی که مستحق آن نبود و اهل آن نباشد خاص بیا د هغه چا په باره کې چې هغه مستحق نه وي او اهل نه وي وضع شی در غیر موضع آن شی ظلم است نو چې سره یو شی وضعي پر غیر موضع باندې بیا ځای چې شی اجدی د ظلم دی ظلم څه ته وایي وضع شی علی غیر موضعه یو شی بیا ځای شول دغه ظلم نو داش کنزل چې ته واغه چاته منسوبه کوي چې هغه اهل نه دا په خپل ځان کې ظلم دي شته کوي او شی ته شی فرق اس بیانو شی در شی پورې فرق لري نو د فلاش کنزل بیا د ابو صدیق صاحب په شان کې د حضرت عمر صاحب په شان کې نو د ابو صدیق صاحب او د حضرت عمر صاحب فرق د نور شان سره به ډیر واز موضوع ته پاوت ځای د یو ځای څخه تر بل ځای ډیر تفاوت نو ته د شیخین مبارکانو مقام وګوره ته نور شان وګوره پس الظلم ته ظلم بونی بعید بود د ظلم در بل ظلم پر ډیر فاصله او تفاوت سته خلافت حضرت ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ به اجماع صحابه کرام ثابت شده است هغه په اجماع سره د عثمان صاحب خلافت ثابت شوی و به اتفاق صغار و کبار و ذکور و اناس ان قرن خیر القرون به حصول پیوسته هغه د ټول صحابه مرکانو کې صغار و کبار و ذکور اناس ټول پر دې اتفاق درلود چې حضرت عثمان صاحب امیر المؤمنین دی لہذا علماء فرمودان که انقدر اتفاق و اجماع که بر خلافت حضرت ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ به حصول پیوسته است بر خلافت هیچ که از حضرات خلفای ثلاثه دیگر به حصول نه پیوسته نو علماء کرام چې دغه اتفاق شد عثمان صاحب پر خلافت باندې سوی دي د نور کسادو پر خلافت باندې نه دي دغه اتفاق سوی پر ابو بکر صدیق صاحب حضرت عمر صاحب دغه اتفاق نه دي سوی
اولی زیرا که در بدء خلافت او رضی الله تعالی عنه چون یک نوع تردد بوده، اهل آن قرن در این ماده احتیاط بسیار مرعی داشته اقدام نمودند. ولی اول دواره چې بختیجه سمره خلیفه کېدی په دې وخت کې خو د انتخاب کول او د اهل شورا خلک چې څوک امیر ټاکي دا په اسلام کې اوله خبره. اول دوار خو حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه هم نبی او هم مشر او هم پاچا او هم خلیفہ او ټول مشرتوب ددو خو خبره پدې کې هغه چې مبارک چې کله د دنیا څخه سترګې پټې کړلې نو صحابه مبارکان یعنی لکه څوک چې به مشر پاتې شي نو اوس دا د دې هغه اول اقدام و چې اوس راولاړېدل ابو بکر صدیق مبارک مشر کوي. په دې کې د بعضو کسان تردد چې آیا مشر وټاکو نه وټاکو څنګه وټاکو پر څنګه ترتیب باندې دا د دې هغه اوله تجربه و چې کوي. په اوله تجربه کې خامخا څوک په شاته کېدل څوک په مخته کېدل. حضرت علی صاحب په خپل هم مطلب په دې مو صحنه کې یا نو یا غیر حاضر او نو صحابه کرام هم داسې متردد و تردد یې ډېر درلود. بیا دغه ترددات حضرت عمر صاحب مبارک په انتخاب کې سره لښ او د حضرت عثمان صاحب چې خلیفہ کېدی خو نو دا د دې دریم نوبت الله ته ترددات او شکونه ټول ختم شوي وو. افرض غزايا رزقي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم.